اوسپنیز غره سرې خپل سر وجنګاوي دا اوسپنیز غر یې د ځایه څخه په لرې ډېر ګران کار. امریکایان چې راتلو یو چا ملا صاحب ته مشوره ورکړه امیرالمؤمنین ویل یې ول ملا صاحب د امریکایان راځي څه پکو؟ ملا صاحب ورته ویل یې ول ملایو به په پټګانو ورته تړو څوڼې و برېتونه به ورته غټوو غټې لنګوټې به تړو غرو ته به خیزو بیا به د غرو څخه په رازغلو په ګرد افغانستان کې به دوړې جنګ به یې ګرد نړۍ به راته حیرانه چې دا افغانان څه تکړه خلک. د شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب هغه سړی ورته وایي وی ارمان چې تا ته د امریکایانو قوت معلوم وای. ملا صاحب ته یو تکتان پروت و پر دا سر یې په وویشتې ول ارمان چې تا ته د الله قوت معلوم وای. ملا صاحب استقامت وکړي کور یې پرېښوی بادشاهي یې پرېښوله د عزت ژوند یې پرېښوی تر هر څه تیر سو لیکن الله پاک کامیابه کړي. مجاهدینو م استقامت وکړي په محبسو کې م استقامت وسو. څه وخت مخکې چې اعدام کېدی د یوه مجاهد د اعدام نمبر دی بل مجاهد د شپې راځي ورته ژاړي وایي دا ستا د اعدام نمبر ماته شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هغه ورته وایي ته تر ما ډېر د جنت شوقي یې. دا خبره باندې په کابل کې په پارلمان کې بحث وس چې دا داسې خلک دي دا څه رقم ماته و 18 کاله جنګ پر وسو تر اوسه د دوی عقیده دغه ده. دا د محبس استقامت په هسپتالو کې استقامت وس من دوم استقامت وکړي. یو مشر مجاهد راته وویل ډېر غټ سړی مخکې چې صدرۍ جوړېدلې ول په چمن کې د فدایي دپاره صدرۍ جوړوله مور یې حال راولېږي ول که د بخۍ ضرورت و مال یې رالېږي بخۍ به زه پر ووم زما به م یو حصه کې پیدا شي. من دوم استقامت وکړي په سنګر کې غټ استقامت وسو په اشعارو کې استقامت. دا اسټیټ سیکرټ څه دی دغه اسټیټ والا د قطب الدین هلال صاحب په دا ځای کې لا استقامت سوی. یو مولوي صاحب ویل ول زه ډېرو جلسو له د عامیانو د دا غټ خلکو ورغلی یم دغسې د اسټیټ والا لکه دا زموږ په جلسو کې قسم دی که یو ځای علماو استقامت وکړي او فدایانو څنګه استقامت وکړي. د طالبان د استشهاد د لفظ غلطه ترجمه کړي. استشهاد دوی وایي طلب شهادت طلب د شهادت خو دا ټوله کوي دا ګرد استشهادیان دي. استشهاد په معنا د طلب شهادت نه دی. استشهاد په معنا الاستشهاد هو الاستقامت على الشهاده استقامت پر شهادت چې غواړم اجتهادت زین تشتم نه که موټر بمي که صدري که بلی زین تشتم هو الاستقامت على الشهاده. عاشقانو ته خلک لیونیان وایي چا د دوی قرباني و د دوی عشق وویني. دا مجنون نه دی مجنون دا مجنون نوم قیس دی خپل نوم یې قیس دی. سپین ږیري خو وایي چې دا داسې پیغمبر علیه السلام را روانو زوړ قبر سپین ږیري د خوا نه به دی. دا خبره غلطه ده. مجنون تابعي دی دا تر صحابه و در زمانې وروسته راغلی دی نوم یې قیس دی. حضرت علی کرم الله وجهه چې شهید سو خلافت امام حسن ته ورکړ. حضرت معاویه دعوه وکړه والخلافت زما حق دی. امام حسن تر څه وخت وروسته استعفا وکړه ول زه تر خلافت تېر یم دا د حضرت معاویه دی چې ول جنجال جوړ نشي د حکمت کار یې وکړي. دغه امام حسن را روان دی دغه قیس یو ځای ناست دی پر لیلا باندې عاشق مجازي عشق دی حقیقي خو نه دی.
دا امام حسن ورته وایي قیس ما څنګه کار وکړي چې دا خلافت مې حضرت معاویه ته وسپاري. دی ورته وایي غلط کار دی وکړي و خپل اهل ته دې نه وسپاري. هغه وایي اهل یې څوک و؟ وایي اهل یې لیلا وه. هغه ته به دې خلافت ورکاوی. د لیلا غوندې هوښیار انسان په ګرد دنیا کې نشته. امام حسن ورته وایي انت مجنون. وایي ته لیونی یې. د هغې ورځې څه دی پسې مجنون سو، مشهوره په مجنون سو. نو د عاشقانو ته خلک لیونیان وایي، اخو مجازي عشق دی. دغه د شهیدانو د مجاهدینو عشق دا خو حقیقي دی. شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب الله پاک د شهید په باب باندې څه وایي؟ د هغه څه پیرزوینه ده. د ترمذي شریف حدیث دی کل میت یختم بعمله الا الشهید فانه ینمى الى یوم القیامه ویؤمن من فتنة القبر. هر انسان چې مړ سي بس د عمل نامه کت سي، پټه سي، بیا د قیامت په ورځ راخستل کیږي، نور اعمال نه کې لیکل کیږي. لیکن یو شهید دی، د شهید ثوابونه تر قیامته لیکل کیږي. دی چې په کم حالت کې شهید سوی دی تر قیامته پورې د هغه لمنځونه، هغه ذکر، هغه روژې، هغه جهاد، هغه د قیامت تر ورځې لیکېږي. عملنامه یې نه پټېږي نه بندېږي. او ویؤمن من فتنة القبر، د قبر د عذاب څخه خلاص دی. یو عالم عجبه خبره لیکلې، هغه وایي نکیر و منکر د شهید څه سوال و جواب نسی کولی. وایي چې وراسي وایي وما ربک، چې دا یوه جمله ووایي شهید ورته وایي وما ربکما، ستوی رب څوک؟ هغه ورته حیران شي، دا ته اوس څه وایي؟ ولاړ شي. بیا راشي وما ربک، دی وما ربکما، ستوی رب څوک؟ دریم وار هغه ورته وروره موږ ته الله دا وظیفه راکړې ده، موږ دا سوال و جواب کوو، موږ سره کجباسي مه کوو. دی ورته کجباسي نه ده، دا زما بدن ته نه وینې، دا ما د چا دپاره دی ټوک ټوک کړی. په دا ته نه پوهېږې چې زه خپل رب پېژنم؟ دا قرباني ما د چا دپاره ورکړې ده؟ پر تی باندې خو هېڅ اثر نشته، تی ستوی رب راوښیه.